ان فی خلق السماوات بشک په پیدا کولو د اسمانونو والارض او د زمکه کې واختلاف الليل او په بدلولو را بدلولو د شپې او النهار او د ورځې کې والفلك التي او په کشته کې التي هغه کشته تجري في البحر چې روانوي په دریاب کې بما په هغه سيزونو سره ينفع الناس چې فائدہ ورکي خلکو ته وما او په هغه کې انزل الله چې نازل کړي دی الله تبارک وتعالى من السماء د اسمان د طرفنا مما ان ابو فاحيا به الارض پس ژوندې کړه په دې سره ځمکه بعد موتها پس د مړ کېدو د دینا یعنی پس د وچېدو د دینا یا پس د شاړېدو د دینا وبث فيها او خورې کړل په دې ځمکه کې من كل دابه هر قسم زناور وتصريف الرياح او په اولېدو راولېدو د هواګانو کې والسحاب المسخر او په وریځو کې المسخر چې مسخر کړي شوی دي قابو کړي شوی دي بین السماء والارض فما بین د اسمانونو او د زمکه کې په دې ټولو سيزونو کې لآیات خامخا نخي د قدرت د الله تبارک وتعالى دي لآیات خامخا نخي دي لقوم يعقلون د پاره د هغه قوم چې غي عقل لري ومن الناس او بعض خلق من هغه سوق دي يتخذو چې دوی نسی من دون الله د الله تبارک وتعالى نا اندادن شریکان یعنی د الله تبارک وتعالى نه علاوه نور خلق په خدای سره د الله تبارک وتعالى شریکان جوړوي يحبونهم محبت کوي دوی د دغه شریکانو سره كحب الله پشان د محبت د الله سره والذین آمنوا او هغه کسان چې مؤمنان دي اشد حبا دی ډیر زیات محبت کوونکی دي لله د الله تبارک وتعالى د پاره ولو ير الذين او کاش چې ير الذين ظلموا چې قتل وی هغه کسانو چې ظالمان دي اذ يرون العذاب کله چې دوی وګوري عذاب ان القوه لله جميعا چې بشک قوت ټول د الله تبارک وتعالى د پاره دی وان الله او بشک الله تبارک وتعالى شدید العذاب سخ عذاب ورکون کې دی اذ تبرأ هر کله چې بیزار شي الذين هغه کسان اتبعوا چې تابعداري کړې شوی دا من الذين د هغه کسانو نه اتبعوا چې چا تابعداري کړې ده ورأوا العذاب او دوی اوینی عذاب وتقطعت بهم او غصب کړي شي کټ بکړي شي بهم په دی باندې الاسباب سببنا یعنی رشته او تعلقات وقال الذين اتبعوا او وی هغه کسان چې تابعداري کوله لو ان لنا کرتن کاش چې وې زمونږ د پاره کرتن دوباره تگ فنتبرأ منهم نمونږ بیزار شویو د دوینا کما تبرؤوا منا لکه څنګه چې دوی بیزار شو زمونږ نه کذالک هم دارنګي یریهم الله اعمالهم او بخیدی ته الله تبارک وتعالى عملون د دوی حسرات خپیمانتیا علیهم په دوی باندې وما هم بخارجین او نبوی دوی بهر وتون کی من النار د اورنا یا ایها الناس اے خلقو کلو خری مما د هغه سنا فی الارض چې پزمکه کې دي حلالا طیبا حلال او پاک ولا تتبعوا او تاسو تابعداري مکوي خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه بشک دا شیطان لکم استاسو د پاره عدو مبین خکارا دشمن دی انما خبر داده بلنه یامرکم حکم کوي تاسو ته بالسوء په بدکارۍ باندې والفحشاء او په بے حیاي باندې وان تقولوا او دا چې اوه تاسو علی الله په الله تبارک وتعالى باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو په نه پوهیږئ واذا قيل لهم او هر کله چې ویل شي دوی ته اتبعوا تابعداریو کې ما انزل الله هغه څه چې نازل کړی دی الله تبارک وتعالى قالوا نوایدی بل نتبعو
بلکې مونږ به تابعداري کوو ما د هغه څه الفینا علیه چې مونږ دي مونږ په هغه باندې آباءنا پلاران خپل یعنی خپل آبا او اجداد اولو کان آباؤهم آیا اگر کوي د دې د پلاران د دوی پلار نیکو یا د دې آبا او اجداد داسې وي لا يعقلون شيئا چې نه پوهیږي پس سیس باندې ولا يهتدون او نه سملار مندلی وي ومثل الذين كفروا او مثال د هغه کسانو کفرو چې کافران دي کمثل الذي پشانت د مثال د هغه چا دي ينعقو چې आवाज کوي بما هغه ستا لا يسمعو چې نوري الا دعاء مگر صرف بلنا ونداء او आवाज یعنی چغه صم کان دي بکمن گونگیان دي عمي لاند دي فهم لا يعقلون پس دوی نه پويږي پس دوی عقل نه لري یا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو کلو خریتاسو من طیبات د پاکو ما هغه سيزوننا رزقناکم چې درکړي دي مونږ تاسو ته وشکرو لله او شکر ادا کوي د الله تبارک وتعالى ان کنتم کچریه تاسو ایاه هم د هغه تعبدون عبادت کوي انما خبر داده بلنه دا حرم علیکم حرام کړي دي پتا سو باندې الله تبارک وتعالى المیتة مردارا والدم او وینا ولحم الخنزير او غوخه د خنزیر وما او هغه زناور اوهل به چې आवाज اوچت کړي شي په دی باندې لغیر الله د غیر الله د ذبح په وخت کې د الله نه علاوه په د بلچا आवाज د بلچا نوم واغستی شي فمن پس هغه سوق اضطر فمن اضطر پس هغه سوق چې مجبور شي غیر باغ نصر کشي کوونکی وي ولا عاد او نه د حد نه تریدونکی وي نه تجاوز کوونکی وي فلا اثم عليه نشته سګنا په د باندې ان الله بشک الله تبارک وتعالى غفور بخون کړي رحیم مهربان دی ان الذين بشک هغه کسان یکتمون پټوي دوی ما هغه سو انزل الله چې نازل کړي دی الله تبارک وتعالى من الكتاب د کتابنا ويشترون به او اخلي دوی په هغه سره ثمنا قليلا عوض لګ اولئک دغه خلق ما ياكلون نخري دوی فی بطونهم پخټو خپلو کې الا النار مگر اور ولا يكلمهم الله او نبکوي د دوی سره خبر به نکوي د دوی سره الله تبارک وتعالى یوم القیامت فورز د قیامت ولا یزکیهم او نبا پاک کی دوی ولهم او اشتد د دوی لپاره عذاب الیم عذاب دردناک اولئک الذین دغه خلق هغه کسان دي اشتروا الضلالة چې اغسطی د دې گمراهی بالهدى په بدل د هدایت کې والعذاب او عذاب یې اغسطی دی بالمغفرت په بدل د مغفرت کې فما اصبرهم پس څومره ډیر صبر بوي د دوی څومره لوی صبر بوي د دوی علی النار په اور باندې یعنی دی په دوزخ کې چې کم صبر کوي دا به څومره لوی صبر وي ذالک بان الله دا زکا چې بشک الله تبارک وتعالى نزل الكتاب نازل کړو کتاب بالحق په حق باندې وان الذين وبشك هغه کسان اختلافو چې اختلاف کولو فل کتاب په کتاب کې لفي شقاق بعید خامخا په مخالفت لري کې دي ليس البر ندني کی ان تولوا وجوهكم دا چې واړه تاسو مخونه خپل قبل المشرق والمغرب طرف د مشرق او د مغرب ته ولكن البر لیکن نیکی من هغه څوک آمن بالله چې ایمان وروړي په الله تبارک وتعالى باندې والیوم الاخر او په ورځ د اخرت باندې والملائکه او په فرشتو باندې والکتاب او په کتابونو باندې والنبیین او په پیغمبرانو باندې وآت المال او ورکوي مال على حبه په محبت د الله کې ذوی القربى
خپلوانو ته والیتاما او یتیمانانو ته والمساکین او مسکینانو ته وابن السبیل او مسافرو ته والسائلین او سوال کوونکو ته وفي الرقاب او پسټونو کې یعنی په خلاصولو د غلامانو کې واقام الصلاه او قائموي منزلرا وآت الزکاه او ورکوي زکات والموفون بعهدهم او پوره کون کی وی خپل وعده لرا اذا عهدوا هر کله چې دوی وعده کی والصابرین او صبر کون کی دي فل بأساء پتنګ دسته کی والضراء او پسخته کی وحين البأس او په وخت د جنگ کی اولئک الذين دغه خلق هغه کسان دي صدقو چې رښتونی دي و اولئک او دغه خلق هم المتقون هم دوی پرهیزګاران دي یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو کتب علیکم فرض کړی شوی دی پتا سو باندې القصاص فرض کړی شوی دی پتا سو باندې قصاص فی القتل په وجل شو کې الحر بالحر آزاد په بدله د آزاد کې والعبد بالعبد او غلام په بدله د غلام کې والانثى بالانثى او زنانا په بدل د زنانه کې فمن عفي له پس هغه څوک چې معافي وکړي شو دته من اخيه د ضرور د طرفنا شيء سسيز فاتباع بالمعروف نو تابعداري کول دي مطالبه کول دي بالمعروف په معروف طریقې سره د دستور مطابق واداء الیه او ادا کول پکار دي دته باحسان پنیکه سره ذالک تخفیف دا تخفیف دی اسانتیا دا من ربکم د جانبه د رب تاسونا ورحمت او مهربانی دا رحمت ته فمن اعتدى بعد ذلك پس هغه څوک اعتدى چې د حد نه تجاوز وکړو زیاتی وکړو بعد ذلك پس تدینا فله عذاب الیم نشتری د لپاره عذاب درناک ولکم اوشتد استاسو د پاره فل قصاص په د قانون د قصاص کې حیات جند یا اول الالباب اے خاوندانو د عقلونو لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو تقوا اختیار کړئ یا د پاره د دې چې تاسو بچ شئ د وینو تو یولونه کتب علیکم فرض کړی شوی دی په تاسو باندې اذا حضر هر کله چې حاضر شي راشي احدکم الموت یو کس تاسو ته مرګ ان ترکا خیرن کچری دی پریګ دی مال الوصیتو سشی فرض کړی شوی دی وصیت دی کوي للوالدین د مور او پلار د پاره والاقربین او د خپلوانو د پاره بالمعروف په خ طریقې سره حقا علی المتقین لازم شوی دی دا حکم په متقیانو باندې دا حق دی په متقیانو باندې ناظرینو د دې آیت کریمه حکم دا منسوخ ته ناسخ د دې لپاره سلورمې سپاری آیتونه دي کوم چې د میراث آیتونه دي وضاحت به ان شاء الله په تفسیر کې کیږي فمن بدله پس هغه څوک بدله چې بدل کی هغه بعد ما سمعه پس د هغینا چې وایریدلو فانما یعنی سوق دا وصیت بدل کی فانما نو پس خبر دا بلنه دا اسمه گناه د دې علی الذین په هغه کسانو دا یبدلونه چې بدلوي دی لرا ان الله بشک الله تبارک وتعالى سمیع اوریدن کې دی علیم او په دی فمن پس هغه څوک خاف چې یریږي مم موسن د وصیت کوونکینا جنفن د طرفدارینا او اثما یا د ګناه فاصلح بینهم پس صلح دراولی پمینز د دوی کې فلا اثم علیه پس نشته د سګنا په هغه باندې ان الله غفور الرحیم بشک الله تبارک وتعالى بخون کې او رحم کوون کې دی بخون کې او مهربان دی یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو کتب علیکم فرض کړی شوی دی پتا سو باندې الصيام روزه کما کتب لک څنګه چې فرض کړی شوی وي علی الذین په هغه کسانو باندې
من قبلکم چې مخکې تاسو نو لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو پرهیزګار جوړ شئ ایامن سو ورځې دي معدودات شمیرل شوی فمن کان منکم پس هغه څوک چې وو د تاسو نه مریضا بیمار او علی سفر یا په سفر باندې وو فعدة من ایام فعدة نشمیرل دی یا نشمار دی پوره کړي من ایام اخرى د ورځو نورونه وعلى الذين او په هغه کسانو باندې یطیقونه چې تکلیف سره روزه نیسی فدیه ده طعام مسکین طعام د یو مسکین فمن پس هغه څوک تطوع خیرا چې په خوشاله سره کوي نیکی فهو خیر له نو پس دا بهتره ده د پاره وان تصوموا او دا چې تاسو روزه وساتئ خیر لکم دا بهتره د تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ